سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. څنګه کولی شئ له یوه ټلیفون څخه د ټلیفون نمبر، مسیج، ویډیو، آډیو، اپس لکه فیسبوک اپ، واتس اپ او ماسنجر نور اپونه له یوه ټلیفون څخه بل ټلیفون ته ولېږئ او په ډیر کم وخت کې، نه د بلوتوت له لارې. نو تاسو ته یوه لنډه طریقه ښیم. که چېرته تاسو انډرایډ یا سامسونګ ټلیفونونه لرئ، تاسو کولی شئ چې دا طریقه په خپلو ټلیفونو کې سرته ورسوئ او له یوه ټلیفون څخه بل ټلیفون ته شیونه ولېږئ. نو زیاتره وخت کې دا طریقه په هغه وخت کې په درد خوري کله چې تاسو غواړئ نوی ټلیفون واخلئ او له زوړ ټلیفون څخه مو د ټلیفون نمبرونه، عکسونه، ویډیوګانې او اپس لکه فیسبوک، واتس اپ، وایبر، ایمو له یوه ټلیفون څخه ټول شیونه بل ټلیفون ته واستوئ. نو د دې لپاره به تاسو یو اسانه کار وکړئ. په زوړ ټلیفون کې به هم تاسو ولاړ شئ اپ سټور ته او په نوي ټلیفون کې به هم لاړ شئ اپ سټور ته. یو اپ د په نامه د سمارټ تھنګز هغه به ځان ته ډاونلوډ کړئ. په دواړو ټلیفونو کې به دا اپ ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپ ډاونلوډ کړئ نو دا اپ به خلاص کړئ. نو کله چې دا اپ خلاص کړئ دغه نه له انټروډکشن نه وروسته به تاسو ته یوه صفحه خلاصه شي. نو تاسو ته وایي دوه ویکتور علامه یې درکړې چې یوه ویکتور علامه لاندې خواته ده او بله پاس خوا. پاس خوا مطلب دا چې تاسو غواړئ له دې ټلیفونه شیونه ولېږئ او لاندې مطلب دا چې تاسو غواړئ دې ټلیفون ته راسئ. نو دا زما زوړ ټلیفون د غواړم له دې نه یې ولېږم. نو په هغه ویکتور چې مخه یې پورته ده په ده به کلک کړم. په دم چې کله کلک کړو نو اوس به تاسو ته بل اپشن درکړي چې تاسو غواړئ په کومه طریقه باندې دا شیونه ولېږئ، وایرلیس که کیبل. نو تاسو به په وایرلیس باندې کلک کړئ او البته بل ټلیفون کې به تاسو هغه ویکتور چې مخه یې ښکته خواته ده، یعنې غواړئ چې شیونه ورته راسي، په هغه به کلک کړئ. په هغه کې به هم داسې صفحه درته خلاصه شي، درنه پوښتنه به وکړي چې غواړئ وایرلیس لاړ شي که د کیبل له لارې. بیا به نو په وایرلیس باندې کلک کړئ په دواړو ټلیفونو کې. نو اوس به ستاسو ټلیفون سرچ کوي تر هغو پورې هغه ټلیفون را پیدا کړي چې غواړئ شیونه ورته ولاړ شي. نو دغه ټلیفون را پیدا کړه او له هغه سره ونښته. نو د ځای کې تاسو ته اپشن درکړي چې څه شی لېږئ. ټول شیان ټیک مارک شوي دي، فقط په سینډ به کلک کړئ نو ټول شیان به ولاړ شي. درته وایي چې څونه شیونه دلته لیکلي چې 6 جی بي 6 جی بي اشاره 3 ده. نو 1 دقیقو کې ځي ځکه دا ارزښت زیات شیونه دي. زه نه غواړم ټول شیونه ولېږم. نو دغه دقیقې چې دي زیاتره وخت هغسې 1 دقیقې وایي خو 4-5 دقیقې نیسي. زه نه غواړم ټول شیونه ولېږم، زه غواړم یوازې کانټکټس یا د ټلیفون نمبرونه ولېږم. نو ټول شیونه غیر انمارک کوم، یوازې ټلیفون شیونه لېږم. نو ماته وایي چې ټلیفون نمبرونه چې لېږي 4 دقیقې به نیسي، 1 MB دي. نو لاندې په دا ویکتور به کلک کوي چې سینډ پې لیکلي. نو ماته یې ویلي و چې په 4 دقیقو کې به دا ولاړ شي. خو دغه د زما شیونه هلته لیکلي چې کاپینګ یور سټاف، زما شیونه له زوړ ټلیفون نه نوي ټلیفون ته لیږي او اسټیمیټډ ټایم یا د پوره کېدلو ټایم یې 4 دقیقې راته ښودلی وه. نو دغه د زما شیونه له 1 دقیقې نه په کم وخت کې ولاړل بل ټلیفون ته. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ له زوړ ټلیفون نه نوي ټلیفون ته ټول شیونه واستوئ. د 5 دقیقو په جریان کې تاسو کولی شئ چې ټول شیونه واستوئ. او کله چې تاسو شیونه له د ټلیفون نه واستوئ په بل ټلیفون کې به هم تاسو یو کانفرمیشن میسج راځي چې درته وایي چې په هغه کانفرمیشن میسج به تاسو یوازې په ریسیو باندې کلک کړئ، یعنې چې غواړئ کانفرم کړئ شیونه هغه ټلیفون ته راسي. نو ملګرو هیله ده چې دغه ویډیو تاسو سره مرسته وکړي. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل یوټیوب چینل چې په نامه د ټیکنیکل سکیلز یا تخنیکي مهارتونه او فیسبوک پیج هم در سره لایک کړئ. تر بیا ښې چارې.